یو شهید یم او له قبر نه تاسو سره خبرې کوم. همدغه د ایران پیښه کې شهید شوی؟ هو د ایران پیښه کې شهید شوم. اول موږ باندې کلشینکوفو باندې ډزې وکړې، بعد له هغه پوه شوې موشکو باندې، او موږ 300 نفره نه یو، موږ تقریبا 600 شهیدان یو. او دلته دا ټول یو قبر کې یاستئ؟ ټول یو قبر کې یاستئ؟ هو موږ ټول دسته جمعي ښخ شوي یو، یو قبر کې یو. او دلته دغه نور ملګري ما سره ګیلهمند هم ناسته او ټول ملګري دلته ناست یو. ما ویلې له تاسو نه پوښتنه وکوم چې دا د موږ بدله څه وخت اخلئ؟ تاسو ایران سره جنګ کوئ که نه کوئ؟ باید اسرائیل سره لاس یو کوئ او ایران باندې حملې وکئ. حملې خو مونږ کوو، اول خو تاسو دسته جمعي ښخ سوي یاستئ، څه ورانی مرانی ونه کوئ، د تاسو پوښتنه حتما مونږ کوو. او خدای مې انصاف روزي که نو تاسو ته چا وویل چې هلته انټرنیټ عین قبر کې کار کوي؟ هو دلته انټرنیټ هم شته، آیفون هم شته، سامسنګ، هر څه شته دلته الحمدلله، هر څه شته. خو یو خبره موږ ډېر داسې بد حالات کې ډېر په مظلومیت یې ووژلی ولا څه، بس خدای دې خیر کړي انشاءالله. موږ پوښتنه کوو همدا اوس زه چې قبر کې یم، د ما پښې را سره نشته، پښې مې هلته د ایران په منځ کې پاتې دي او زه دلته پوه شي بدون له پښو نه یې ښخ کړی یم. ما ویل د ما پښې هم راته راوړئ چې دلته دې خوا هغې خوا وګرځو. پښې به دې راوړو، نور خو به انشاءالله کوم زیان نه یې در رسېدلی، صرف په پښو لګېدلی. سر دې جوړ ده؟ نه والا دغه یو سترګه مې مالته پاتې ده د ایران په مرز کې. او پوه شوې اول دغه سر یې راته کل که بیا یې ووژلم. دا څه د مزایلو داسې کار وکړه که نه د پولیسو وکړه؟ نه اول خو پولیس راغله، بیا موږ خو پوه شي افغانان یو، پولیسو سره هم جنګ وکړو، بیا هغو د موشک یې راباندې راوسته، بیا موشکو سره هم سرونه کل شول، بیا یې وویستلی؟ هو سرونه کل شو او بیخي هم دا د ما د ځان ویښته، د سر ویښته، هر څه راته توی شو. پوه شې دلته داسې لکه سرطان سړی ونیسي. خیر اوسې. بس موږ دې پوښتنه کوو، تاسو لږ انتظار وکئ، خبره 600 ته لاړله. منظور پښتون وروره ستړی مه شه. مننه ډېر زیات. جنرال صاحب د منظور پښتون نه پوښتنه وکړو چې اقبال پلازی څومره لرې پروت یې؟ وای نو اقبال پلازی په منظور پښتون څه دی خدای بنده؟ اقبال پلازی کې د یو کس کمی د شیخ عطاءالله راولو ستا ډانس ما کتلی دی. بس درغلم جای خو درته معلوم دی که نه؟ عطاءالله راولو ستا ډانس ما کتلی دی، د استاز کمی، اوس موضوع چې استاز کمی دی. زمونږ ایملولي مولا باچا خان مرکز کې دغه جوړ کړی دی، استاز کمی دی، شیخ عطاءالله راولم ستا ډانس ښه دی. وروره ایملولي باندې به لاس نه وهې، ایملولي څه ده، هغه به خپل کار کوي، پوه شولې کنې والا په همدغه ایملولي دې کښېنومه. هغه څنګه سوی؟ تاسو منظور پښتون خو هم بیانه ورکړې، دا مړي څه شول؟ تاسو خواته خو به یې نه یې دروړي؟ زمونږ د منظور پښتون ته ماته یو بیان وښیه چې ورکړی دی په دې مړو په باره کې، هغه داسې فضولیت نه وایي لکه دا شیخ دوچي وایي، هغه چې کومې خبرې ثبوت نه وي هغه خبره نه کوي. ودرېږه اوس به زه درته ویډیو هغه کوم شیخه د منظور پښتون ویډیو ورته هغه که. داسې عجیبه خبرې کوي، داسې وکړئ دغه مړي خو 600 ته ورسېده، دغه یو ورور دی مونږ آنلاین د لامغه جینه، نو دا ویسئ هلته هغه پې وکئ، درنه پې باندې وکئ او حق وغواړئ. بس دا مړي تر هغو مه ښخوئ تر څو تاسو فوز نه یې ویستلی او برق په 5 روپۍ نه یې سوی. نه دا خو هغه وروسته خبره ده، خو تاسو د دې مړو معلومات ورکړئ، تاسو ځان ته حکومت وایي، په کار ده چې د امارت اسلامي کوم حکومت دی د هغې کوم بیان دی هغه د صفایي ورکړي که نه چې دا نه دي شوي. صبر وکړه، تر اوسه به داسې حکومت په دنیا کې نه وي راغلی چې د هغه پیښې مړي دې په خپله ووایي چې موږ مړه سوي یو. نور نو څه شی غواړې؟ خو دغه د سړی له همغه جي درته آنلاین ده که نه. تایګر وروره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. زه خپله قبر نه تاسو سره آنلاین یم، دلته 600 شهیدان موږ سره ناست دي. له تا نه غواړم چې منظور پښتون نه او د موږ ولسمشر حسیب سنبی بخښنه غواړم، حسیب ځواک نه د موږ حق وغواړئ چې باید ایران سره وجنګېږي او موږ ډېر بد حالات کې یو وروره. د ما همدا اوس پښې نشته،
پښې مې د ایران په مرز کې پاتې دي او زه په قبر کې یم. دا څنګه کېږي؟ منظور پښتون خو اول د خپل کوجې پښتونخوا د پاره مبارزه کوي، ستا د پاره خو د سره اسم نه کوي. هغه اواز چې د لوجتۍ هغه هم در لبد کوي، الټا ورپسې ته مسخرې کوي، الټا ورپسې ته لطیفې کوي، هغه هم در لبد کوي چې اوچتۍ هغه د کوجې پښتونخوا غمخوار دی او هغې دپاره ګرځي. او تاسو خو موږ خرڅ کړي، موږ خو اوس د خپل ځان غم کوو، تاسو څنګه موږ ته دغه کوئ پیغورونه راکوئ؟ ټایګر صاحب بخښنه غواړم، دلته اوس صحیح ده، هغه خو د تاسو دپاره غږ اوچتوي. نه تاسو خرئ چې موږ خرڅ کړي یاستئ، ځناور یې. تاسو د خرونه موږ ارزان خرڅ کړي. پرېږده خدای دې غرق نه که، انسان څوک نشي خرڅولی. ټایګر صاحب نشو اوس موږ ځان ګټو که نه؟ ستاسو ایمان معلوم شوی، اوس به زموږ ایمان معلومېږي، موږ خپل ځان ګټو. ټایګر صاحب خفه کېږئ، ما په ایمانو کې خو تاسو د طرفه داسې حالات روان دي که نه چې ایمانونه خو بیخي پکې د بایلو په خطر کې دي. او خبره مې دا کوله چې دلته ته وایي چې دغلته د دوی دپاره غږ اوچتوي، تاسو نه دا تمام نه ساتو. د دې ځای نه د تا پیغام چې شی دی، څنګه راغلی لایف ته پیغام د چی دی د خیره؟ پیغام مې دغه و چې په دې خبره باندې چې تاسو باس کوئ روزانه په لایف کې، که مخالف یې کوئ که تاسو یې کوئ، دواړه ښه نه کوئ. په کار حکومت لري چې هغه خپله صفایي ورکړي چې او دا کار شوی یا نه دی شوی. موږ خو د حکومت دنده په غاړه نه ده اخیستې، حکومت خپله صفایي ورکړې ده. موږ خو دلته دغه چې د څوک د ټیکټکران دي دا سره یو ځای ته شوي، دوی هم ټیکټکران دي، موږ هم ټیکټکران یو. هغوی د حکومت وضاحت ته صبر نه کوي، اوس مړي ورځ په ورځ زیاتېږي، راله 600 ته ورسوي. جنرال صاحب دا نږدې یو زر ته رسیږي، انشاءالله ته بل جمعه پورې 1000 شهیدانو ته رسیږي. هلته ډېر د موږ او تاسې افغانان دي چې هلته شهیدان شوي. تا سره قبر کې څنګ کې داسې کوم مړی بل نشته چې موږ سره وغږېږي، هغه ووایي چې دا څه کیسه ده؟ هغو دې نشي کولی چې وغږېږي. زه د ټولو په نمایندګي باندې دلته خبرې کوم، 600 ما سره ناست دي، خو هغو ته اجازت نشته. قبر کې اصول ده، قانون ده، هر څوک نشي کولی چې بهار خلکو سره، ژوندي خلکو سره خبرې وکړي. خو یو زه یم چې الحمدلله دا اجازت راته راکړ شو چې زه دلته د نورو حق نه دفاع وکوم. او د موږ 400 نور پاتې دي، هلته په مرز کې پاتې دي، ایرانیان یې ساتلي او هغوی نه غواړي چې تسلیمي ورکړي مړو ته. شهیدان دي، ټول شهیدان دي. شهیدان دي، دا سپېڅلي شهیدان دي. نوبات د لونګین صاحب دی، لونګین صاحب په ورځه د خیره. یو ځل بیا سلامونه شپونکی صاحب. زه خو ولا نو څه به وایم، اوس دغه د شهیدانو موضوع دا د شهید ورور خپله خبرې وکړلې، ټول وضاحت یې ورکړو. موږ به وساتې کوشش کوو چې بدل یې واخلو، نو داسې خاص څه نشته. څه به وایم زه؟ شهیدان هم دغه وایي چې تاسو باید کار وکړئ، منتظر دي دغه ته، بس منتظر دي وي انشاءالله کوئ. داسې ده بې تاجک وروره، موږ انشاءالله چې د هغې نه درته بدل اخلو د ایران نه. موږ د عدم تشدد په فلسفه باندې باور نه لرو، موږ یې وچ په لوړ باندې لرو په درز. تاسې بس بېغمه خپل خوبونه کوئ، په نورو شهیدانو سلامونه کوئ او بدل ما اخیستلی کېږي. جنرال صاحب هغه حاجي بدري راواخله، هغه حاجي بدري په نام باندې دا څوک ده؟ د حاجي رئیس څوک ده؟ ډاکټر ده، لږ ستړی مه شي ډاکټر صاحب. نجیب مننه باشه باشم. سلام احترامات عرض ورده. وعلیکم سلام. خدمت تمام عزیز ما که در لایف هستین، پایین لایف هستین، احترامات ها. جنرال صاحب به خود سلام برسه. ایران هستی توضیح بده. بله شیخ صاحب مشنوم.
گفتم در ایران هستی توضیح بدیم. فعلا من خودم ایران زندگی میکنم، اینجا هستم والله. چی میگی درباره از این چند نفر که کشته شدم؟ والا از این موضوع شیخ صاحب من فعلا خبر نیستم به خدا، چی براتون بگویم؟ نه دیگه چه قسم معلومات هست که در ایران موجود هستی؟ شبکه تلویزیونی رو نه نمیدونی؟ دام خبر نو خیر مشکل نسته. کپنش نه کول. وای د ما د توبه خدای. عملی مولا نن سبا بیخي بل رقم ته دي ډېر بې شرم دي. دا سړی مې راوسته کنځلې به کوي ګوره ښه. السلام علیکم عبد صاحب. علیکم وعلیکم السلام. تاسو ته جبار خیل ته ټولو ته سلامونه ورکړی وایم. وعلیکم السلام. عبد صاحب شیر ته خیر طبیعت شته؟ څو کسان یې تاسو کلي ته راوړي دي؟ زه زموږ کلي ته نه یم خبره، زه بیخي معلومات نشته. زه قریب د حقیقت ماسله والا سره راوختلم، داسې له قبره غږېدل. ما ورته معلوم شیران ناست دی جبار خیل نه ته مذهب جبار خیل ته ایسي خدای دې که مړ شوي وو شهیدان شوي وو الله دې جنت فردوس ورکړي او که کورنۍ ته الله دې زړه صبر ورکړي. خدای دا نورو بعضې خلک چې دا والله کار موضوع پرېږده، زه له قبره راپورته شوم بل څه وایي، دا صحیح کار نه ده. نو قبر نه چې سړی مونږ را انلاین نه کړو خو تاسو یې منئ نه که نه، ځکه دا مونږ قبر نه درته راوسته نو تاسو یې منئ نه ده. کابلین کپن وشکو مخامخ نور څه رقم ثبوت غواړئ؟ خدای دغه ده سړی لیونی کړي دا خلک. دغسې یو جنرال صاحب زه مېلمانه دي ما سره، زه یوه پوښتنه کوم. جنرال صاحب د حکومت له لوري نه قربان د سمه کومه نوې کومه خبر چې نه ده راغلې تاسو میډیا کې؟ نه تر اوسه خو مې نه دي اورېدلي جبار خیل صاحب. نه دوی چې نه دي ویلي ته چې وسو یا ونه سو خو دغه په دې وسو نه ونه سو خو موږ دا 15 شپږ ورځې لګي خو دوی خو دې دومره وایي چې نه دي سوي اسمان نه اورېدلی لاړو دغلته لاړو ما هېڅ شی نسته ده. ښه ډېرې کنځابې خوره شوې مردګوانو سپیو شرابیانو تښتېدلو هر شی ویلې خو لاړ خو لاړ څخه چېرته خو یې پرې ځان ورسوه که دا ستا د مېرمنې والله دغه جواب دومره به سړی شیخ لاړ چې هلته لاړ شي دا شیخ مړه شیخ به داسې جواب راکړي ولې ژوند خطرناکه جواب درکوي. نه هیڅ جواب راکړي دا چې څه څوک لاړ چې لاړ مسؤلیت خو حکومت هم لري که نه لري یې که نه مسؤلیت سره موږ هم په تماس کې یو دولت سره. څه شی وایي؟ یو تماس خو نه دی ورځي په تماس نیسي ورسره پولیس د مومن خان او شیرینۍ کیسې ورسره کوي دا شی سره نه ده سوی 15,000 دعوې کې مطلب سوی که نه ده سوی سوی نو یس نو خبره ورکه ده. که اوس ګوره که اوس یس وي کې فایده به یې چیسي او که اوس نو وي کې فایده به یې چیسي. د اختر خو پټ میړه نه ده که نه یس کټ اسمان به راولېږي کاش په دې ککړ به سره پې ورکړي ته به مو ورته به ورکړي خبره به ختمه شي پوه به سو چې اسمان اورېدلی ده ټوله دنیا خبره ده. نه په دې نه یې پوهېږي چې هغه متل کې خلک وایي د سپیانو د غپې دا د غوغاپې دي چی به وکړي. نه چی به وکړي والله عجیبه خبره کوي ته شیخه معلومات خلک غواړي معلومات غواړي شیخ په یو شي کې ګوره جبار خیل صاحب یاره شپونکی صاحب چې د نصیحت سره باندې کوو صحیح ده مهرباني نه ګوره وال نصیحت سره باندې یو مخ په غره ما خېجه ګوره نصیحتونه تیری بس ته نه ګوره د نصیحت نه ګوره یو په غره ما خېجه کنه چې ته یو مخ په غره نیغوي یو خبره چې یو څوک درته کوي اوس که یو داس سړی دا خبره درته وکړي چې هغه ته پوهېږي چې تا سره عقده لري هغه ته همدغسې ځواب ورکړه. خو که د جبر خیر غونته سړی دا پوښتنه درنه وکړي هغه ته باید سم په وصولو ځواب ورکړي که نه وي در سره هېڅ باید ونه غږېږي. ضرور نه دی چې ټول هر شی په بدماشۍ وکړي. نه شیخه دا د غلطي ده په دې مه خفه کېږه. کار وکړي مهرباني وکړي صاحب دې دا خبره کې هر څه نه تا ته
په خپل جی کې کېنه به بهتره وي دا نصیحتونه به تیر شي صحیح ده قربان او زه چې څومره معلومات لرم ما سره معلومات شته دي څومره چې خلک خبر دي خلک دي په خپله ځي زه به په خپله ځم که دومره په چا باندې ګرانې دي افغانستان د مړي غم ورسره یې خو وردسې که نه یاره پښتنه دي وکړي هر یو پاسپورټ لري اسناد لري ټول یې زر یورو نه مصرفېږي یو سړی د لاندې د ایران کې د معلومات واخلي دا خو څه چرګانې نه دي دا خو څه بېادبي دي مافي موږکان خو نه دي دا خو انسانان دي بیا د حکومت یې څه دپاره حکومت یې تا نه دي دې لپاره وایي چې تا ته به په صحرا کې چې حکومت تا ته وایي چې کوي په لایفو کې بله ورځ پې راځي ودرېږه که نه خبرې ته پرېږده که نه یاره کښېنه شیخه چټي لګی غلی شه جنرال یاره صاحب خولې نه صحیح ده چې